سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه نن په دغه ویډیو کې به موږ او تاسې په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو له ټیلیګرام چینل څخه موږ او تاسې پیسې وګټو. اوس د ټیلیګرام چینل مونټایزیشن چې دی آن شوی دی په پاکستان، افغانستان یعنی په ټولو هیوادونو کې ټیلیګرام چینل مونټایزیشن آن شوی دی. تاسې کولی شئ چې یو ټیلیګرام چینل ځان دپاره جوړ کړئ، هغه مونټایز کړئ او په هغې کې تاسې خپلې کومې لیکنې چې کوئ، پښتو لیکنې کوئ، په انګلیسي په هره ژبه چې تاسې لیکنې کوئ، په بدله کې به هغې په باندې تاسې ته پیسې درکول کېږي. نو تاسې راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ چې څنګه کولی شو ټیلیګرام چینل جوړ کړو، کوم شرایط دي چې موږ له هغې په واسطه له ټیلیګرام نه پیسې وګټو، څه وکړو چې تر څو زموږ هغه چینل مشهور شي، چینل ته ویوز راشي او همدارنګه زموږ په چینل کې اعلانات راشي او موږ د دغه چینل څخه د ټیلیګرام چینل څخه موږ تاسې پیسې وګټو. ویډیو در سره تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج خان سکل سبسکرایب کړئ. تر ټولو لومړی به تاسې راشئ، خپل ټیلیګرام به تاسې راخلاص کړئ او خپل موبایل شمیره باندې به تاسې ځان ته ټیلیګرام جوړ کړئ. یوه یادونه به یې تاسې ته وکړم، په هغه موبایل شمیره باندې تاسې ځان ته ټیلیګرام جوړ کړئ چې کومه شمیره ستاسې په الکترونیکي تذکره یا ستاسې په شناختي کارت باندې څه شي، هغه ستاسې په شناختي کارت یا په الکترونیکي تذکره باندې هغه ثبت شوی اوسي. را به شئ ټیلیګرام به تاسې راخلاص کړئ. چې کله تاسې ټیلیګرام راخلاص کړئ، په دې ځای کې تاسو ته یو وړوکی د کیمرې بټن سره ګروپ به نه جوړوي، یادونه به ګروپ به نه جوړوي بلکې چینل به ځان دپاره جوړوي. را به شئ په دې کې یو قلم نشانه ده، دا وینئ دغه قلم وړوکي نشانه تاسو ته ښکاري. را به شئ په دغه میسج لاندې خیر کې به قلم وړوکي نشانه راځي، په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده؟ چې کله هم تاسې کلیک ورته واخیسته، را به شئ دلته لیکل شوي دي نیو چینل، په دې نیو چینل باندې به تاسې کلیک واخلئ. دلته لیکل شوي دي نیو ګروپ، دا نیو ګروپ باندې به تاسې نه جوړوئ، را به شئ نیو چینل به تاسې کلیک واخلئ. صحیح ده؟ چې کله په نیو چینل باندې کلیک واخیست، را به شئ په نومي سر کې به تاسې د هغه خپل چینل نوم به تاسې ورکړئ. لکه زه نوم ورکوم معراج شینواري. صحیح ده؟ زما خپل نوم دی معراج شینواري، نو زه خپل نوم ورکوم. بیا به دلته راشئ، په دې باندې به کلیک واخلئ او دلته به تاسې یو تصویر د پروفایل دپاره څه کوئ، انتخاب کړئ. چې کله هم دا مې انتخاب کړ، بیا به راشئ په دې برخه کې ډسکرپشن کې به تاسې ولیکئ چې تاسې د څه شي په اړه معلومات وړاندې کوئ، د څه شي په اړه تاسې لیکنې مطلب خپروئ. لکه زه ورته لیکم زه د کریپټو کرنسي په اړه تاسو ته معلومات درکوم. صحیح شو؟ کریپټو کرنسي په اړه تاسو ته معلومات درکوم. صحیح شو؟ په دغه ډول به تاسې ولیکئ. ولیکل بیا راشئ په دې ځای کې څه وکړئ، په دې ځای کې په دې ټیک مار علامه باندې تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک ورته واخیست، یو مهمه خبره چې دلته هغه باید تاسې په یاد لرئ، دلته باید ستاسې چینل پبلیک وسي. صحیح شو؟ دا پبلیک به لومړی تاسې انتخابوئ، پرایویټ نه. صحیح شو؟ پرایویټ نه بلکې پبلیک. را به شئ دې دپاره په دې ځای کې تاسې خپل یو لینک جوړ کړئ. دلته لیکل شوي دي پبلیک لینک. صحیح شو؟ په دې ځای کې به تاسې یو لینک ورته جوړ کړئ. لینک په څه ډول جوړوئ؟ لکه زه هم دې ته لینک جوړوم معراج. صحیح شو؟ معراج شینواري. زه ورته لیکم معراج شینواري. صحیح شو؟ معراج شینواري 1-2. صحیح شو؟ دغسې مې جوړ کړه، معراج شینواري په نامه لینک شو. بیا به تاسې راشئ په دې برخه باندې به تاسې څه ورته واخلئ، په دې ټیک مار علامه باندې به بېرته تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک ورته واخیست، په دې ځای کې تاسو سره هغه نمبر چې تاسو سره ایډ وي هغه کسان تاسو کولی شئ چې مخکې نه له ځان سره ایډ کړئ. څه شو؟ دغه کسان تاسو ایډ کولی شئ. که نه ایډ کوئ کولی شئ بیا به راشئ، چې کله هم کسان انتخاب کړو، څو کسان به انتخاب کړئ، بیا د کونج کې د غشي نشانه ده، په دې غشي باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله هم تاسې کلیک واخیسته، نو زموږ ستاسې هغه ټیلیګرام چینل چې کوم یو هغه جوړ شو 1 سبسکرایبر، یعنې یوازې زه یم پکې. را به شئ په دغې بره اپشن چې کوم تاسې ته ښکاري معراج شینواري لیکل شوی، په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح شو؟ چې کله هم تاسې کلیک واخیست، د دې ځای نه د دې قلم نشانې نه تاسې کولی شئ چې د دې نوم چینج کړئ یا پروفایل تصویر یې چینج کړئ. هر څه تاسې له دې ځای نه کولی شئ. په دې ځای کې تاسې نوم چینج کولی شئ. صحیح شو؟ په دې ځای کې تاسې نوم چینج کولی شئ. په دې ځای کې تاسې د خپل پروفایل لپاره تصویر اچولی شئ. بله مهمه خبره دا ده چې دلته به تاسې سره دا پبلیک وسي. صحیح ده؟ او ایډ ډیسیژن مطلب دا دی، له دې سره تاسې یو ګروپ ایډ کولی شئ. یعنې مطلب دا کله تاسې څو کمنټونه کړه، بیا به تاسې ته هغه کمنټونه هم راځي. که دې کې تاسې یو ګروپ جوړ کړئ، دا چینل د ګروپ ورته جوړ کړئ، هغه به ورسره لینک کړئ. صحیح شو؟ دا په همداسې خپل حال پرېږدئ، دا په خپل حال پرېږدئ. صحیح شو؟ په دې ځای کې هغه کله چې تاسې ته څوک لایکونه درکوي، تاسې دې ځای نه هغه لایکونه کولی شئ خلاص او بند کړئ. صحیح شو؟
په دې برخه کې تاسو سره اډمن راځي. اډمن ډیره مهمه ده. په دې باندې کله تاسو کلیک واخلئ اډمن سره باید تاسو ته دغه ولیکئ. اډمن سره باید څه راشي اونر، یعنی مطلب هغه چینل کې تاسو ته پیسې درکول کیږي چې هغه اونوري په دغه شکل سره وسی. سي دا او دبليو ان ای ار اونر سي شو، مطلب د امدې چینل جوړونکي کولای شي ل امدې چینل څخه څه وکا پیسې وګټي. سي دا په دغه شکل سره وسی. بل پکې اخر کې په دې کې تاسو ریمیو یوزر چې کوم کسان تاسو ریمیو کوي او په دې کې هغه سبسکرایبر چې تاسو چینل ته جوین شوي دي راوشي په دې برخه باندې ورته کلیک واخلئ. دا موږ د لپاره مهمه برخه ده. راوشي په دې برخه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله کلیک واخیسته تاسو به کوشش وکړئ چې په دغه چینل کې څو ورځې لیکنې وکړئ او خپل معلومات شیر کړئ. سي شو، په دې کې تاسو کولای شئ دا برخه زه خپل چینل راوړم، په هغه چینل کې بیا تاسو تشریح کوم. سي دا راشي تاسو دې چینل کې تصویر ورته ورکړئ، څو لیکنې پکې وکړئ، سلام خې جوړي په دغه شکل سره تاسو لیک. زه راځم خپل بل چینل را خلاص کړم. دا د ما خپل بل چینل را خلاص که زه راځم په بره خپل پروفایل باندې کلیک اخلم، لاندې راځم په دې کې به راشئ تاسو ته چینل سیټینګ. سي شو، چینل سیټینګ ته به راشم. کله چې چینل سیټینګ ته راغلم دلته به ما سره څه شی راشي، په دې برخه باندې به زه ورته کلیک واخلم. چې کله په دې برخه باندې تاسو ورته کلیک واخیست ګورئ په دې ځای کې تاسو سره مطلب ستاسو چینل او ریویو ښیي چې په دې ځای کې مطلب ټوټل فالوورز تاسو څومره دي، په پوسټ ریکشن څومره دی، هغه ټول شیان تاسو ته دلته ښیي. سي شو، په دې ځای کې بوسټ راځي. بوسټ مطلب دا دی چې تاسو په خپلو پیسو باندې د خپل ټلګرام چینل تاسو څه کوئ، تاسو سپانسر کوئ او په هغې بدل کې تاسو ته څه شی راځي، سبسکرایبر راځي. تر ټولو مهم شی دلته چې دی مونټایزیشن دی. مونټایزیشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. مونټایزیشن باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ نو دلته به مونټایزیشن تاسو ته په دغه شکل سره راواوړي. په دې مونټایزیشن کې تاسو ته په دې ځای کې پیسې جمع کېږي، په دې ځای کې تاسو ته پیسې جمع. خو بله مهمه خبره تر ټولو خوندوره خبره د ټلګرام دا ده چې دا کومې پیسې چې تاسو ته جمع کېږي دا پیسې تاسو ته د کرپټو کرنسي په شکل جمع کېږي. یعنی د ټلګرام چې کوم کوین د ټون په نامه، ټون کوین چې دی تقریبا $6 قیمت لري یا قیمت یې تغیر خوري $5 $10 $10 ته هم کله کله ځي. ټون کوین به تاسو ته دلته جمع کېږي چې څو ټون کوین تاسو ته جمع شي. په دې ځای کې تاسو ته دغه ټون کوین مجموعي پیسې ښیي چې دومره اندازه پیسې تاسو ګټلې دي. بیا چې کله اویلیبل شي، اویلیبل چې کله شي بیا تاسو کولی شئ له دې څخه چې ویډرا وکړئ باینانس ته، هر اصرافي ته، ټرست والټ، باینانس ته، همدارنګه ټون کیپر ته، هر والټ ته تاسو ته په اسانۍ سره د دې څخه څه کولی شئ، ویډرا کولی شئ. بله مهمه خبره اوس امکان شته ډېرو ملګرو سره دا پوښتنه پیدا شي چې ستاسو چینل خو زر سبسکرایبر هم پوره دي او تاسو چینل ولې تر اوسه نه دی مونټایز شوی. یو بله مهمه خبره چې هغه باید تاسو ته وکړم، تاسو باید چینل څه شی وي، تاسو باید چینل اول دا چې تاسو باید زر سبسکرایبر شي کې برابر کړئ. لومړی شی برابر کړئ، زر سبسکرایبر به تاسو ورته برابر کوئ، زر سبسکرایبر به تاسو ورته برابر کوئ. او زر سبسکرایبر چې کله تاسو برابر کړئ نو تاسو ته د مونټایزیشن چې د خلاصيږي په دغه شکل سره تاسو ته څه کېږي، خلاص کېږي. خو چې کله تاسو غواړئ چې له دې چینل څخه تاسو پیسې وګټئ نو ستاسو سبسکرایبر باید تر 1.5 څه شي واوړي. چې کله تر 1.5 ستاسو سبسکرایبر زیات شي نو تاسو ته بیا څه شروع شي، تاسو ته بیا اعلانات چې د شروع شي او تاسو په هر پوسټ باندې چې کله تاسو څوک ګوري په هغه باندې به تاسو ته د ټلګرام لخوا پیسې درکول کېږي. مهمه خبره دا ده چې ټلګرام ته به تاسو یوازې څه کړئ، زر سبسکرایبر به تاسو ورته پوره کړئ. چې کله تاسو صرف زر سبسکرایبر تاسو پوره کړل نو تاسو چینل چې دی هغه به مونټایزیشن شي. کله چې تاسو یو میاشت کې یو 1500 سبسکرایبر نور اضافه کړئ نو بیا به تاسو په چینل کې اعلانات شروع شي او بیا به همداسې روان شي. یو بله مهمه خبره دا ده چې نوی ټلګرام چینل چې کله تاسو جوړ کړئ هغې چې لږ وخت کېدای شي تاسو نوی ټلګرام چینل جوړ کړئ هغې کې په هفته کې تاسو کېدای شي زر سبسکرایبر برابر کړئ. نو کې تاسو زر سبسکرایبر برابر کړئ په هغې باندې ستاسو ټلګرام نه مونټایز کېږي، صحیح ده، بلکې چې لږ وخت وشي، میاشتې وشي، 1.5 وشي نو بیا ستاسو چینل باندې په قرار سره اعلانات شروع کېږي او ستاسو چینل ته چې دی هغه انکم چې دی راځي عاید راځي. بیا کولی شئ په اسانۍ سره د باینانس کرپټو کرنسي له لارې باینانس، ټون کیپر، هر والټ ته تاسو غواړئ تاسو ولیکئ. نو د دې ویډیو مین مقصد دا و چې په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ اکاونټ جوړ کړئ، په ټلګرام چینل کې اکاونټ جوړ کړئ، تاسو به زر سبسکرایبر برابر کړئ. چې کله زر سبسکرایبر برابر کړئ ستاسو چینل ته به ستاسو مونټایزیشن به درته خلاص شي. زر سبسکرایبر وروسته به تقریبا یوه میاشت به ستاسو چینل دوام کوي، دوامداره پوسټونه به کې کړئ تر څو ستاسو ویورز فالو سي. نو ستاسو ته به ستاسو چینل مونټایز شي او ستاسو ته به انکم چې دی هغه را روان شي. نو که بیا هم کوم ملګري سره د ټلګرام اړوند کومه غوښتنې کولی شي له ما څخه کمنټ وکړي، انشاءالله د هغې ځواب به تاسو ته درکړم. ډېره زیاته مننه.